چې کله تاسو د یو کار کې پیشن وی کنه نو تاسو خوبونه به تختی او دویم تاسو به خوب کم کوي نو ځکه اباسین صاحب وایي که د عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونه کا که د عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونه کا د شوګیرو په بیه ډیر د کار سیزونه کیږي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. کم خلک چې پیشنیټ وي نو د هغه کار باره کې هغوی له خوب نه ورځي خوبونه ترې وتښتي نو چې کم کار تاسو نه خوب وتښتی نو پوه شئ چې دا کې ستاسو پیشن دی خو بیا به زه خبره کوم ګوره کار زه یادوم بل څه نه یادوم ښه چې کار د نه خوب وتښتی نو رحمان بابا وایي وی خوب خندا په بېغمې کېږي رحمانه او چې په زړه دې د یار غم وي څه به خوب او څه خندا کا نو چې کله تاسو د یو کار کې پیشن وي که نه نو ستاسو خوبونه به تختی او دویم تاسو به خوب کم کوئ نو ځکه اباسین صاحب وایي که د عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونه کا که د عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونه کا د شوګیرو په بیه ډیر د کار سیزونه کیږي. نو د پیشنټ خلکو به دا یو نښه وي چې د هغې خوب او خندا به ډیره کمه وي او کار به ډیر زیات وي. ولې مونږ ګول سیټ کوو یعنې څه ضروري ده پخواني خلکو به ګول سیټ کول چې دونه غټ غټ اچیومنټس یې کړي دي دا ذهن کې یو سوال راځي نو د دې ریزن دا دی چې ګول سیټ کولو نه وروستو مونږ ته میجرمنټ اسان شي مونږ ته پیمایش اسان شي چې څونه مونږ لاره طے کړه منزل اړخته او څونه پاتې ده. لکه د مثال په توګه باندې زه راتلمه د سوات نه بیګا نو ما ته پته ده چې د سوات نه په دې ځای پورې یعنې صوابۍ پورې څونه لاره ده فار ایگزامپل 172 کیلومیټر لاره ده نو چې اوس دا 172 کیلومیټر دا څه شي دی دا میجرمنټ دی نو چې 172 ده او دا خو لا ډېره لاره پاتې ده یاره جي 100 کیلومیټر پاتې شوې 50 کیلومیټر پاتې شوې 25 کیلومیټر پاتې شوې دا میجرمنټ دی نو مونږ ته پروګرس ډېر آسان شي منزل ته رسېدو دپاره مونږ ته هغه لاره ایزي شي نو ځکه مونږ ګول سیټ کوو هر هغه کار چې تاسو هغه میجر کولی شئ نو تاسو به خپل پروګرس په اسانه سره معلومولی شئ او که نه شئ میجر کولی نو بیا هغه پروګرس نه معلومیږي. صحیح شو نو ګول سیټینګ ځکه ضروري دی چې مونږ ته هغه پروګرس په اسانۍ سره معلوم شي. اوس دې کې یو مثال مونږ ورکو چې دوه کسان دي یو ته مونږ وایو چې د ده نوم دی احمد د یو نوم څه دی احمد او د بل نوم دی چلو یو فرضي نوم دی. چلو نه چا تپوس وکړه چې یاره ستاسو ویژن څه دی د هیلث باره کې نو هغه وایي زه ښه صحت غواړم چې زه ډېر هیلدي یم جسټ دس از ا ویش. خو د احمد نه چا تپوس وکړه چې ستاسو څه ویژن دی د هیلث باره کې نو هغه وایي چې یاره زه اوس د 35 ایرز یم او زه غواړم چې زه د 50 ایرز هم شم نو چې زما ویټ 75 kg وي او ویسٹ میں 32 وی پلس میں 68 وی کولیسٹرول میں 140 وی باڈی فیٹ ریشو 12% وی او روزانه 5 کیلومتر ز جاګینګ یا واکینګ کول شم نو دا هغه څوک میجرمنټ ځان ته وکړه. اوس تاسو راته ووایه چې احمد میجرمنټ ځان ته وکړه نو دی به د ډایټ خیال ساتي که نه چې زما وزن سیوانه شي دغه شانتې دی به اکسرسایز کوي ځان ته لیکلي دي ځان ته هغه میجرمنټ لیکلي 100 کیلومتره به کومه او دغه شانتې لایف سټایل وختي وده کېدل وختي پاسېدل او دا څیزونه نه خوراک چې هغې سره صحت خرابېږي لکه دا سافت ډرنکس چې مونږ څکو پیپسي کوکس یا دا څیزونه مونږ څکو نو هغه به دا څیزونه اوایډ کوي که به نه اوایډ کوي اوایډ کوي به که به نه اوایډ کوي نو دا ولې کوي هغه ځان ته میجرمنټ ایښی دی هغه ځان ته پیمایش ایښی دی نو هغه ته د دغه پیمایش په بنیاد باندې خپل ګولز باندې تګ آسان وي او چلو څه وایي چې بس ښه صحت غواړم کوم ځای کې چې خیرات وي نو چلو ورپسې ورخطا وي نو چې هغه خیرات وخوري نو بیا بل ورپسې ورخطا وي او کله کاوي او کله تورې او کله پیپسي او کله بل څه او بل څه نو ډیفینټلی اکثر یې خېټه راوتې وي خیال مو کړی وي که نه او وایي یاره زه ډېر ښه صحت غواړم چې زما ښه صحت وي ریزن دغه دی چې یو ځان ته میجرمنټ کړی دی او بل ځان ته میجرمنټ نه دی کړی. د خدای دپاره
پښتنو سانونه او پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي